سلامونه مو د روژې په 18 مازدیګر د دوه سرکه بازار څخه ومنئ. کلر دا رقم دی پاکستانای ښه دی که زه ښه یم اوس یې وکسه وکسه افغانۍ تولیدات بلکل اچه دی بلکل افغاني تولید ته دی آفرین. الحمدلله 400 داسې تقریبا چې کله 500 اوسه شپږ ساده قسمه پته شو او کله ورته یو کله بل په بریتو لاس وي نور خو په خوار افغانستان کې وینه وجه ډېر لې چاک چاک ورته وکړه بچات خو واسه بیسه 415 واسه هغه د خلک پسې یایو چې دا چکنای کوي چې موټر او خسته دی موټر خو زه سره چا موټر لرم شي غوړې چې تونه جوړ شي چې لږ ستر شي سبق وایي 12 نفر شي بیا زه معلم معلمي کې آفرین څومره مقدسې دندې ارمان لیا ونه ګرځي په شي کاروبار وکي په شوي په کلی کې هغه خلکو سره چې نن لوسته پوسته لري به دغه لوس وخلي لکه خپل الوت مشکې دغه مېر پلور پیدا شي دا بډره غوټه کیسه دا غزه کې د سره نه راځي اوس خو چا وای خبرې کې تعلیم وکي باید کاروبار وکي غلط کورونه تر شي د کابل خایس چې ګوري جنتونه تر شرمېږي هوټل افغانستان په اتفاق شي دا ښه خبره ده د اتفاق خبره ده د مسلمانۍ خبره ده دغه کله چې دویم سرک تر شوی دی د دو سرکا څخه ډېره وسترازوده شوي دو کاروباریون ډېر ماشاءالله خشول دي وي د سوله پیغام رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د روژې په 18 مازدیګر د دوه سرکه بازار څخه ومنئ. یو ځل بیا زه سجاد شاه عابد زادران راغلیو تر څو ستاسو لپاره په دوه سرکه بازار کې په زړه پورې برنامه جوړه کړو او باید یادونه وکړم چې د دغه خپرونې مالي لګښت له فنلینډ څخه زموږ ډېر ګل ملګري عاصم په غاړه اخیستی دی. دی د دوه سرکه اوسېدونکی دی، دلته یې نږدې ژوند کړی دی. عابد صاحب یو څوک چې ماشومتوب یې دلته تېر شوی وي، ژوند یې دلته تېر شوی وي، دی نو بیا د داسې خپل کلی ډېر یادېږي کله یادېږي. نو سلام کلام ورسره وکړي. سلامونه درنو دوستانو، ستړي مه شئ. زما له اړخه ډېر سلامونه، مینه درنښت ومنئ. هیلهمند یم چې زمونږ د خپرونه د پروګرام تر پایه وګورئ، واورئ او انشاءالله تعالی چې د دې خپرونې نه تاسو خامخا خوندونه واخلئ. دوستانو که تاسې هم غواړئ ستاسو په سیمو کې، ستاسو په ساحو کې، ولسوالیو کې برنامې جوړې شي، موږ ته کمنټونه هم کولی شئ او د دې ترڅنګ کولی شئ را سره تماس هم ونیسئ. عابد صاحب زړه او ذهن کې دې څه ګرځي؟ بس نو هغه یو د کاروان صاحب یو وطني بیت دی، کاروانه توروه پرې د وطن د لیلا سترګې، د یو غزل د ارزي د رانجو په 2 مسکاله. ډېره مننه. نو خپرونه به وړاندې بوځو. دلته زه ګورم واړه واړه کاروبارونه هم شته، لوی لوی کاروبارونه هم شته. یو ګرم بازار دی دوستانو، دوه سرکه بازار نه دی، ګرم بازار دی که نه. دوه سرکه د دوه سرکه ځکه یایي چې 2 سرکونه لري. 2 سرکونه دا د اسماعیل خیل او منځوي ولسوالۍ مربوط. رښتیا دا ډېر پرجوشه بازار دی. بالکل. نو کاروبارونه دلته ډېر په ټاپ باندې روان دي، ډېر په درز کې روان دي. یو نیم کاروباري به هم غږو، مشران به هم غږو، ځوانان به هم غږو او دا خپرونه به ستاسو لپاره ډېره په زړه پورې وي. عابد صاحب دغه کس سره مو خبرې هم نه دي شوي، خو داسې وړوکي کاروبار ته راوتی دی. رښتیا ده. د سرک په غاړه ناست دی که نه، پام خو دې دی. خبرې ورسره کوو، راځه د خیره سره. مشره سلام دې ورسېږي. وعلیکم سلام. ښه په خیر یې؟ شکر الحمدلله. نوم مبارک دی؟ ګلا جان زدران. زدران صاحب داسې وړوکی دفترګاه دې ژوند ته جوړ کړی ده؟ یې الحمدلله بخیر کنه. او پیږې عابد صاحب دی چې شی کې فکر کم بوټونه ګنډي، موچي یې میټونه ګنډي. او څومره وخت کېږي دا موچي توب کې؟ یاره تقریبا دا 12 کول به وي. 15 خو 12 کوله ډېر وخت ده ولا ډېر وخت. ما سجاده چې دی لیدلی دی دغه سرک چې مخکې دا خم شوی نه و، د دلته د تفریح و دوکان و که نه همداسې دلته
چې د کون دی د چپلاک سپلای نو څری دی اوس نن سبا خلک بوټونه چپل چپلاکې پرې کوي که نه یې پرې نه ښه ده الحمدلله خپل واس پر شکر پرې کېږي تېنه بیا ته ګنټې یې پرې کېږي په څو روپۍ ګنټې 150 روپۍ جوړه که دا شي شل یې مې ته جوړه دوی جو واس نو هته کړم هېڅ کاروبار اړوند درته وایه کاروبار خو والا بیخي ښه دی مو الحمدلله 400 500 داسې تقریبا چې کلدورې کې 8000 کلدورې ونه رسي ډېرې دي که نه بیخي ډېر شی دی نو کلدور ته څه شی کې دا وطن خو هسې لږ کې چې دا ملک ته پاته لګي چې 8000 په افغانستان کې کلدوره ګټي نو خو دا خو پیښې دا څومره واقع افغانۍ څو برته افغانۍ څو تقریبا په دستر ورځ کې 200 هم جوړ کم 1500 هم جوړ کم په دا وایوس نن سبا ورځ کې 400 شپږ بیا الله دې بریالی لره یعنې د کاروبار کې دې بریا وي مننه خیر اوسئ د روژې په اړه به هم ځینې ملګري دوستان وغږوو عابد صاحب ماشومانو لږ لیار روږه عابد صاحب د خپرونې په اړه معلومات درکوم چې د ماشومانو ویډیوګانې مو ولیدې دغه برخې دې نه بیلې کې نو دا خپرونې کې ماشومان هم ډېر غږوو ډېر بیخي ځوانان به هم غږوو داسې څه دې طرف ته وځو خپرونه ډېره ښه روانه ده د دوه سرکه بازار نو زه فکر کوم مسافر او هغه څوک چې اوس دلته نشته مینې په متیږي بالکل متیږي سجاده دلته پخې کورخې پخې چولې چکني او پکوړې او چیپس او دا شیان کبابونه چپلی کباب خو ګویر چې دی څه شي نه دا خو د چپلی کباب بوی دی څه نام یې ځوانه مراد خان څوک مراد خان دوه سرکه یې ورونه مو چېرته دی کوم کلي کې کنده کلی کوم کنده کلی کې ورځې مازدیګره څومره سودا کې 1500 2000 2500 دا خو ډېرې پیسې جوړوي څومره ګټې دا کې ګاله 1500 900 شپږ ساده قسمه پته شوی ډېرې دي دا دوه سرکه بازار لږ پراخ شو که نه اوس مخکې ډېر وړي ګودازونه ډېر تانګ وو مونږ یې وخت خپرونه نه پکې جوړېده اوس ډېر په اسانۍ سره خپرونه ده بالکل د دوه سرکه بازار ډېره تیزه سودا ده ډېره تیزه بس نو بریاوې دي ته غواړو عابد صاحب مخته څو داسې کې څرې وږم نه دی کې ته اوس روان یم مشره سړی ماشه السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ بخیر ژوند ښه ده زندګي شین لګیا یې والا پکوړې دي چپس دي ګندورون چې که چکني ده دا نه دا پکوړې دي لږ د لیدونکو ته وښایه چې وایي ویني لږ داسې جګوای نه شي دا پکوړې دي عابد ودل دې دا راکړه بیخي دا مزاغۍ ورته جوړه کړې ده دا مې سلام خرڅېږي والا ښه دي ګزارات او شکر الحمدلله دلته به دوه سرکه کې څومره د پکوړو خرڅونکي وي والا شته 4-5 کسون دي او پکوړې خپله خورې که نه خامخا یې خورو رژمته کې چې باید وخورو خورې د مرچ والا خورې که هغه د د مرچو والا ښکلې دي مزیدورې دي ښه جوړې دي سپیشل دي اچار څنګه دی اچار په خپله جوړوئ که نه خپله وطني اچار دغه موږ جوړوو دا افغاني دي څومره وخت کې جوړېږي اچار والا 2 ورځې ټیم نسی څومره سودو کې دوه سرکه بازار کې د مازدیګرانۍ سودو څومره ده 2.5 2000 دا څومره بچت کېږي که نه ښایي بچت خو هسې داسې 400 500 هسې پاتې کېږي راځو خو یعنې د خپل کاروبار شکر الحمدلله جلاک لاک ویم دا دی چې کنات خپله د دې سیمې که نه د لوګارې نه نه دغه خوشي یم بیا خامخا ټپي شی به هم در سره وي که نشته یعنې باید یوانې ما ټاپه وده آیي جنانا ته خو داسې نه وې جنانا ته خو داسې نه وې د چا خبرې دې ضرور منلې دي نه لکه د پخورای وایله د نالوړو د څانګې ملګري دي څه نامېږي خلي نومونه وکړه نسیمګای زبل خان قدیم خان دا نور الله نامېږي نور الله دی د دې په خاطر مې مو چې مسافر ملګري ویني نومونه چې ځکه نن سبا خلک زر ستېرېږي سجاده دا سړی چې دا جګل نومیږي او دا ډیره بهترینه چکني السلام علیکم حاجي عابد صاحب ته کوونه یې دته 4 ورځې زه غواړم خپرونه مې سره جوړه نوم خو دته معرفي کړو نو ضرورت نشته ښه خو یې الحمدلله شکر ده دې چکنۍ ډېر صفتونه کې دا څه وایي خو مو چکني تازه وي ډېر لوکس یې جوړوو او بل تقریبا 15 کوله کېږي چې دغه ته یوه جوړه که که نه څومره جوړېږي دغه الاس وي شلو وي الاس والا به یې ورته جوړه کړم
خو ترخه جوړه کما دا بیا نو د ژمته کې دا بیخي ځانګړي شکل صحیح. نو اجي کاروبار سره دا الحمدلله کاروبار ډېر ښه دی. رضا خو خروپوي نه ورخته کوي نه دلته سات تیر وي روپیا ګټو چکنیا خرڅېږي. لیدونکو ته د وسرکا بازار په اړه معلومات ورکا. ډېر داسې تغیرات ډېر کې راغلي دي. ولا ساکو ښه دی انشاءالله. داسې جنګونه منګونه نشته. خلک ډېر ورځي. مخکې به دا ژوندکي ډېر څه بدېدل. سجاده دی عجیبه یوه بله پوښتنه وکړم. هغه د خلک پسې یایو چې دا چکنی کوي چې موټر راوخستی دی. موټر خو زه سره چا موټر لرم ښکلی خو ګاټه بې چاته نه ښیم په دا و کې کړي دو دا 2 سطلونه دا ورځې وباسي. دا سطلونه نه دي دا خو لګان ده. لګان دې ډېر غټ سایز زیوي. دا یعنې دا تراس کا دا څومره کې زیږي دی راګه. دا خو موږ ته ډېره روپۍ دا چې نورو خلکو ته ورکوي دومره لږ خالي ورڅه کې لګي. دا 100 روپۍ شوه نو تقریبا موږ 2.5 اوه زره روپۍ سودو کوو هر مازدیګر دا کوو. دا باید ته نن مونې وڅکې ځکه اوس نه مخلوې ته اوبه اوبه شوه. او بله خبره جي چی شی ویل چې چوي که نه ښایي نه لکه چې دا سره څه لینک لري. دا مسله ځواب دی دا دا مسله جوړ دی. کوم یې غوړي 100 روپیو ته 100 روپیو څه نام یې ستار نه میگم. کوم ځای لالمای ما ته د خپل ستار را یاد کړ. جنې موږ ستار یو بجنه مې بالکل بجنه. ته سره اڅه داس کې ودرېګا چې دا 100 روپیو شو سره لیدونکو ته د زون ورو په جنونو د ټولو دنیا څنګه کا پیژنې په تاسو ها کې نوم دی عجمت خان الهام. عجمت خان الهام دا به دا خو مهم سړی دا خو ډېر مهم دی. وایه چې وایه ځکه تو خو رسنیو سره وخت تېر کړی خبرې لون دا ملګری دي. نظري صاحب دې ډېر ملګری ده که نه بل دې څوک نږدې ملګری ده؟ ټول مې ملګري دي. نه دوه به ښایي. نظري صاحب دې ډېر ملګری. پیسې دې سره وخله پیسې بل دې څوک ملګری دي؟ دا ټول مې ملګري دي. نږدې چې زړه ته ډېر درد زه خو چې ملګرتیا لرم ټول رسنیو سره ملګرتیا لرم. هر څه وشو به داسې وکړه یو بیت ورته وایه هر څه زه ته دا بیت به وایم چې جنګ په پسرلي او ګلستان کې وینه وچه کړه. جنګ په پسرلي او ګلستان کې وینه وچه کړه. د خلکو په ما په جانان کې وینه وچه کړه. او کله ورته یو کله بل په بریتو لاس وایي نور خو په خوار افغانستان کې وینه وچه کړه. ډېر لږ څک څک ورته وکړه باور وکړه ښکلي بیتونه یې وایي. نور شته؟ نور نشته. ښه مننه. ډېره مننه. او دوستانو د وسرکه بازار د دغه ماشوم هم راوتی دی خپل ځان لپاره یا به د فامیل لپاره راوتی وي. زه ډېر خوشحالیږم چې دا رقم ته کسون وینم. څه نوم یې؟ حمیدالله. زلوبۍ دی کلچې دی میټایي څرانګې دي که نه؟ ما که دا خو ما اوس ولیدو ستړی مه شئ. تو سره غږېږم. څه نوم یې؟ ثمرګل. تېنه خفه شوه خو نه وې؟ کوم ځای یې؟ شهیدانو. څه یې درته ووایې؟ دوه نفره ځای دی. ښه کوم ځای؟ شهیدانو. نن دلته څه شی پاره راغلی؟ یو پیسې ټولو. کرسي؟ خو نور کور بر چی نه کې؟ نه سم کړه. دا چا چېرته کړای شي؟ صحیح شو. بیخي نه شي کړای؟ ته نه وینې ولې چې به شوي دي؟ کنه دا رقم هم ته غږېږي. هر څه تو سره غږېږو. ایوریج څومره سودا وکړي؟ دغه 1502 آفرین دغه یوه میز نه ډېر ښه ډېر ښه. درسونه څنګه سره یایې؟ چې شی به یایې کله چې فارغ شئ؟ د کورس نه یوه میاشت درته پاتې لري. کورس نه فارغ یم. مکتب نه چې فارغ شئ بیا به چې شی یایې؟ کومه رشته کوم پوهنځی؟ ډاکټر جوړېږم. آفرین الله دې خپلو هیلو ته ورسوه. ماشومانو لږه لږه لیار وکړئ چې زه د بل چکنۍ والا چې دا په دانې ویر شم. سلامونه دې ورسېږي. وعلیکم سلام اتل صاحب ښه جوړې صحت دې ښه ده. موږ د پوره ډېر ښه ځکه چې د غریبانو غږ ډېر لوړو زیو ته رسوي او ته موږ دپاره یو اتل جوړ شوی. سره دا کاروبار دې اوس سره ده؟ الحمدلله اوس هم بالکل الحمدلله ښه دی. مو ولاکه کړله مو به کله وره د ځون سره ووایي د یوه نیمه خپرونه به جوړه شوه. بیا مې ووایي چې نه د دومره خلک مونږ په نړۍ کې کس یو مونږ ته خشول وي مونږ به دا کاروبار خامخا په مخ بیایو او ساخ کول مو بیا به ولیدي
که پاکستاني عام نه ورسره بیا هغه مونږ اچار روبسل مونږ بیا هغه شینه جوړ کړی نوي اختراګونه کړي دي که نه نوې شی دی که روبسلې دي که نه نوې شینه خو مونږ روبسلې دي یعنې دغه شی که تاسې دا وکسئ دا نوی شی کمرې ته ډېره صحیح اچار دی خوړلې دي دي دا وکسه دا خپله مونږ خپله زنتي جوړ دي دا وکسه اوسې پاکستانی چې کله روغله دی هغې تاریخ پوتې دی سمسې سره لږه ګزاره کا تاریخ لري بې پروایي سره رنګ دی نه کلر دا رقم دی پاکستانی ښه دی که زه ښه یم اوس یې وکسه وکسه افغاني تولیدات بالکل اچھا دی بالکل افغاني تولید ته دی آفرین مونږ چکني وکسه دلته مرچ په لرو دای معدې دپاره تکلیف رسوي خلکو ته دلته هیڅ مرچ په دا کې شته نه دا ټوله میوې پیوز الوګوی مونږ خپلې وطني شینه جوړه دو بیخي بسیګدارې ونه عیدالله ته جوړېږي عیدالله ته په ماشین ولی کېږي دا مونږ ښه تولیدات نه دي والله اوس شامې خوښ شو چې د خپل کاروبار ته د مارکیټینګ زیاده به ډېر ښه ده خو دغه اچار ډېر خوري دغه وجه دوی انرژي ډېره لري انرژي خو چې اچار خو ښه انرژي جوړوي ځکه چې ډېر کلاک شینه چې وخوریا یو چې اچار وخورئ یو چې تروې وکړئ دا دوه شینه د صحت دپاره ډېره لیدي صحیح سمانه نه نوم د بیار نه هېر شوی جارمد ولی خان جارمد حیوانې ما ټپه پاتې ته که خفه کېږئ نه وی چې روژه به بیا په وطن روشي روژه به بیا په وطن روشي او د خاورو ته تللي خلک بیا کله راځي نه او بل یای چې نرای سر مې خوږېږي نرای سر مې خوږېږي جنان روشه په پلماوې لوړه یمه ډېره مننه قربان دې شم کلا کوز کلکي ته راشه سر مې خوږېږي تعویضه ته دې لېږم جار دې شم الله دې دا ژوندی لري وی چې سترګې دې سرې بڼه دي تور دي سترګې دې سرې بڼه دي تور دي لکه ماڼه کې چې لونګ ټومبلې وینه ایوانې ما ټپه د هغه پاکستانیو اچارو څخه خو به نه یې څه وي دا دې خطرناکه چې د خپلو اچارو صفات کې وکړي پاکستانیو اچارو غیبات کې وکړي والا چې رښتیا چې درته وایم ځین چې دی دپاره خو دغه غیبات باز دی چې دغه په د پاکستان کې دی مونږ خلک چې وشړل څه پیدا یې وکړه قسم دی دا اچار به درته اوس نه خرڅېږي مونږ کمالونه خپله زده دي مونږ 15 زرن کلن تاریخ لرو دا اویا کلن تاریخ لري مونږ هر شی زده کړي دي دته هېڅ حاجات نه لرو مونږ خپله باسیا یو په د خپل وطن کې جارمد ولي خان ډېره مننه ژوندي اوسئ پروانه دې رنګینه کړه ټولو مسافرو نه ډېر سلمونه ته ورسېدل دوستانو د دوه سرکه بازار خپرونه نن بالکل زما لپاره بیت صاحب ډېره په زړه پورې ده ځوانان ډېر مینه ناک دي او دلته له مینې ډک دی ته څه نومېږې زما نوم حضرت الله څرې روغلی یې والله روغلی یم چې سات تېر کړو سات تېرېږي ښه ډېر کوم ځای کې سات تېرېږي والله ډېر خو دغه د سرکا کې وو سودو چای وخوړلې که والله د چکنۍ شوې دا چار شول دا سره وخوړلو سرکا کې میر ته ګرځي که سیرې ته ګرځي میر ته ډېر ګرځي والله خو بس چې دی نه دینه دلې ته میر ته تېږي دینه دلې پوست چات ته آفرین چې کله مزدګار په ټیټېدو شي بس پوست چات ته وخېږي ماشومانو لږه لیارو کتونه مننه داسې نه چې خپرونه په یو ځای پاتې نه شي دلته بیت صاحب بیا خواږه شیان دي که نه دا څوک خرڅوي ته آفرین څه نومېږې سباوون څه شی در وړي دي دا سامان دي دا کې چې شی دي ته کمرې ته واخېدلې ما خیرونه چې شی دي دا غدي سونی دو شورپیرا دو پینچې دي پټس دي خو پټس ته پینچې دار وړي دي څوک دی ونه نیسي وسړی به دا ویلې خرڅوي دا نه نیول نشته کوم شون ډېر خرڅېږي هر څه خرڅېږي سبا کې آئے څوم صنف کې څلورم کې چې ستر شي بیا به ته څه شی غواړې چې تو نه جوړ شي چې لږ ستر شي سبا وایې 12 نه فارغ شي بیا زه معلمي کې آفرین څومره مقدس دندې ارمان ډېر زبردست دا خو بس خدای دې په خیر خپل دا هم عابد صاحب دا هم وګوره دا هم ځون دې پوره وړوکی کاروبار یې برابر کړی ده دا چا دې تللی دي چې د فامیل کې چا تللی که خپله دې خوښه وه متولي متعلقه دي کوم متولي دا څه کېږي پلور خو دا بیا څه کېږي دغه میسان کې غلا ته څومره سودا کېږي ما ورځې وو ته سو کېږي بیا د پیسو نه چي کې پلور ته ورکا پلور ته سبا کې آئے بس بچای دا شیونه ما خرڅه دي په ځای باندې د خواږه شیونه خرڅوه او دغه نورو ماشومانو باندې بم ډېر هغې که نه دا خو ډېر خوښوي رښتیا ده بالکل
بس نو بریالی اوسېږي سبقونه به یایې نه به پرې کېدې دا یو رقم بمونه دي که نه اها بالکل دا پټاس دي پټاخۍ دي وړاندې ځو صحیح ده وړاندې ځو او دلته ویلی څه نومېږې صبردین سرباز څوک صبردین پیلوټ څه شی کې دلته په شرغلي چکار وایو چکار وایې رچکا چلوې او بریالی اوسېږې ودرېږه صبر وکړه لا هم خپرونه کې یو بل ځوان سره خبرې کوو دوستانو تاسې لیدلی شئ چې پورته ځایونو باندې هم کسان ناست دي په دغه طرف باندې هم لکه دلته بیروبار ډېر وي یې والا ډېر وي هر مزدګار ښه ساعت تېرېږي بوی شوې د خدای ځوانان وي هر ځای نه وترسي لکه کومو ځایونه وترسي تڼۍ نه مندزی نه درشکوټ نه چرګې نه مټاشې نه بازار نه هر طرف نه وترسي ښه رش په جوړ وي ښه بیروبار جوړېږي یې ښه ساعت تېرېږي او ساتیرای دلته جوړېږي بیا څه وي ته پام دی دا دې یو ښولی دا ده چې په دغه ځای کې ډېر داسې منظم نستا ده منظم ودرېږي که نه دا تفریح چې دی کې هم ډېر په خوند او رنګ ډېر خوند اخلي ځکه اکثریت ځوانان اوس د کوټې سرو ته ختلي دي که نه دوکانو ته ختلي دي ته څه مصروفیت لرې ګلابه زه برګیل لرم موټر خو خپله یې سره د موټر نن سبو الحمدلله والا ښه دي قیمتي شوي دي که داسې ارزون طرف ته مخ ته یې هغه ورټ خرڅېدل اوس یې د کلدوره بند کړه افغانۍ ته وویښته لږ سره سخت شوي دي موټرو سودو په افغانۍ یې په افغانۍ ښه وشول که نه یې ډېر ښه وشوه او ځوانانو ته د پیغام چې شته چې باید شی وکړي ځکه ته په خپله یو ځوان عمر دې هم دومره ډېر نه ده یو غټ کاروبار ته وتلی باید له یا ونه ګرځي پوه شي کاروبار وکړي پوه شوې په کلي کې هغه خلکو سره چې لوسته پوسته لري باید یونه لوس وخلي باید کاروبار ځان ته پیدا کړي یا دا نه چې یا برګین دی یا دوکان دی بند دی کاروبار باید چې خالي دای کې مصروف وي ډېر ښه ورو ورو بیا مخته ځي نوم دی چې فیصل عابد صاحب ښې خبرې ډېر زبردست دی ډېر ښې خبرې مننه خیر اوسئ خپرونه دوستانو ارامه ارامه وړاندې بیا یو ماشومانو ته څه نومېږې عرفان الله زعفران الله ته څه نومېږې الهام ته څه نومېږې شوکت ته څه نومېږې سمد آفرین نو شټول کې روغلی خو دغه ځای کې ودرېږئ چا سره زنګ وایې دوستانو مازدیګر دی یو بل ځوان سره هم لنډې خبرې لرو ګلابه نوم دی نوم مجیب الرحمن فدا مجیب الرحمن فدا ماشومان لګې در سره دی ماشوم ورسره دی څه دی کېږي دا مې بچای دی بچای دی دا روبسلی دی د دلان والله وګرځي که نه بالکل درجه ماشومانو ګرځول مهم دی په دې خاطر چې دی باید یو ځای وویني خلک وویني کاروبارونه وویني لږ بدیا باید وویني او بالکل د رش کش سره لږ بلاد شي مقصد موږ څخه افغانیون یو لږ د رسم رواج سره بلاد شي دا څو کلو ده دغه مقصد د 2.5 کلو ده خبرې کړای شي ژبه دې شته خو ژبه نشته که نه نشته او څه دی رشه ده سره به وغږېږو خو ته رشه ته څه دی ووایې څه یې دا سړی چې دا مسره د نکول سره ده فیسبوک ته مې کسینه جاه کړله ښه پرې مون جمهوریت حکومت ته مې ویرو تلیفون ته مې ویرو لکه خپل الوت موږ کې دغه مېر پلور پیدا شي دا به ډېره غوټه کیسه نه دا نه اوس خو چې وایي خبرې کې کومه ده کیدای شي ته کوم ځای یې حاجي سم خیر یم برخن خیر نوم دی چې دا ارڅه شدلې ګوګل اچو اصله رسول به څنګه څو یا نه دا ورشه تل ګر مکه څه نه غږیږي نه غږیږي نه خبرې زاري نه خبرې یوان مې په میاش په کول کې وکی نه را یو خبره نه کی مړه کې دا په کمره کې روولې هغه یو دا هغه طرف ته یو نه را دلم بوال شوب کې تو بار څه په مو دی او ته د غازه کې غږیږي نه ما ځنه دا نه کوله کې ها لو ساچې چې مته نه کی ارڅه پرېګه دا اته نه مته نه کی کله لو شي نو دا ته چیرته پیژنګلې شو دا دا دلته د سړکو ګرځیدو خلکو لبي په واله چیرته اوسېږي څنګه دای
نو اوس یې مو سره ده کور کې وي وجرا کې وي کور کې نه سوته مولدي پرداس راځي په بيدیانو منځکو کې کټاوي ته جوړو خوراک چې خوک دې د سره ده زون ته کټام وي ته دا یې خوش ده تو په نظر کې بل مات نه کیشته د خیسیه د هلمند دی د زبل یې خدای افغانای بس الله تعالی د تو ته حاجی صاحب اجر دیر کی الله د تو تم ډیر عمر دیر کی رب تعالی دې دا کوم سختی چې تو دا نه کوله په دنه تیر کړی دو مصرف بشو وي د ته د زیور کړه نه پیږي نه په المنځان نه په دسا نه په لمبوالو نه جمعو په بدلولو الله تعالی نه هم دغه څه ویل چې د مو جوړه په کیر کې وي دا هنر سره د کیر خزي پر ګناه قسم د زوی تبنی آفرین حاجی صاحب والله دا څه خبره دی وکړه چې بالکل دی په دغه ټولو ځوانانو د ځون ګرون کړو زه فکر کوم ټولو ته معلومات نه وي ټول پیژنیا سار می پیژنې ډیر می پیژنې بس نو خوشاله اوسئ یعنی نور هم دغه انرژي په زړه کې لارې په ځون کې لارې چې نور اوسئ نو خدا مو یې لستمره مو ژوند وي ان شاء الله تبه مو سره وي مننه وطن غریبی یادو خیالات دوستانو دغه مشر خبرې زما په دې خوښې شوې چې زموږ اساسه د ټولنې او اوسیدونکو ته په خپله سیمه کې یا په خپله حجره کې یا په خپله ځمکو کې ځای ورکړی د اوسېدو لپاره حتمن به دی ډېره خواري غواړي ځکه دی په کیسو باندې نه پوهېږي خبرې نه شوي کولی دوستانو دا د دوه سرکه بازار یوه بله څنډه شوه نصیر آباد ویش مارکیټ فکر کوم دا نوی جوړ شوی او دا د رختونو دپاره نوی جوړ شوی دی یوه برنامه دلته موږ جوړه کړې هم وه دا ځوانان دلته راټولېږي څه نومېږي مشره زموږ نوم نشان دی او تو نوم څه ده نظام اسحاق او ته څه نومېږي عمران اشنا عمران اشنا کوم ځای نه راغلی دغه د سړکه مربوط یم دوه سړکه نه تو څه وویل مخکې چې خپرونه شاید راپته څه مالي ملاتړ د پیدا کړی دی که نه کله کله د دې ملګرو د ځوانانو او د هغو مسافرو چې په نورو هېوادونو کې دی غوښتنه وي زه ځکه دغه خپرونه سې دوه سرکه بازار ته مونږ عابد صاحب په والو ورځو کې نیاتو بالکل دا مو په نیت کې وه خو دغه بعضې دوستانو ډېر ناوخته شوی دی ډېر ناوخته شوی و تلسمه رشادو ولسمه رشادو بله خبره دا چې څرې دا دلته کاروبار څرې ده والله بېخي شکر ده الحمدلله ښه نورمال ده د بل ملګری دې څه نومېږي رحمت الله تو چې داسې وخت نو وخت ترڅئ که نه هره ورځ یې ترڅئ نه هرڅي والا هره ورځ حاجي صاحب ته څه نه والله خسور کې یم آج دې کړه ده ناټ هم کړی نه دی وطنیات هم دی باسې مونږ طرف حاجي ډېره ښه ده نور خو داسې شی په زړه کې نه درګرځي که خامخا یو نیم شعر ټپچ شی در سره وي ما یې سپموه والا څه وایي نشته ذهن کې داره خاص شی نشته خاص رژیمو ته د نشته مزګار کې شی نه وي ټپنه یا لایکی کله کارما وای بیا هر ساله ګرما کې صاحب نوم دې څه ده جاوید ذهن کې څه دې ترشتا ولا اوس په حال خود څه نه لرم دوسرا فلا قدر چې بالکل بس لیدونکو ته عابد صاحب د روژې ولسم مازدیګري برنامه زما نظر دا ده چې ډېره په زړه پورې وه دلته ته ګورې چې د هر ځای خلک راټولېږي که نه بالکل دوه سرکه بازار ته دا ځوانونه کوم ځای دی کوم ځای نه مندوزای نه راغلی خو دلته ته نږدې دی بیا نو یو څو نورو ځوانانو سره یا مشرانو سره به هم خبرې اترې وکړو ځوانه سلام دې ورسېږي وعلیکم سلام جوړې بخیر صحت ښه دی ژوند زندګي دا خو په خپرونې پیل لر سره ده دی ملګری مې دی دا سره خبرې وشوې مشر سره مې خبرې نه دي شوې ښه جوړ یې رضا ښه دو ژوند ښه دی شکر الحمدلله کوم ځای زادرونی یم کوم ځای للمۍ نو څرې د رشاد خاطرې والله الحمدلله ډېره خوږه دوه سرکه به زور ترڅئ مازدیګر کې که نه نور هر مازدیګر دولیر څو کوم ځای نه ته راغلی دی للمۍ نه ښه کاروبار مصروفیات څه شی لري مسافر یم سعودي مسافر یم
ماشاءالله سخت کال روژه خو ډېر اسانه او په ډېر ښه موسم کې راغله ډېر ښکلي موسم کې دو ډېر لوږه تنده نه لري که نه هېڅ سړی پوهېږي نه تو نوم چی و رسول شاه رسول شاه ځوانانو ته د داسې یو مثبت پیغام چی ده باید څه شی وکړي زړونه مصروف کړي تعلیم وکړي تعلیم وکړي باید کاروبار وکړي غلطو کورونه تېر شي خپله کاروبار چی لري خپل الحمدلله سودی که مو کاروبار ده سودی نه رو مسپر یم سفر بلکې بس ډېره مننه زنده دې زادران صاحب ته نه مننه الله دې کړي دلته موږ سره ولرې ته نه مننه الله دې خدای پوان ټولو نه مننه یا عبید صاحب دغه ځای کې وطني ترانم ده صحیح ده وطني ترانم ده څوک دی یو بل ځوان هم دوستانو برنامه کې ترانم نه ویلی چې زه تاسو ته زمزمه کوم نوم دی نوم یې بهار سمسور دی خو بهار سمسور کوم ځای د للمۍ کلي اوسېدونکی یم مهرباني څه شی در سره دی یو ترانم دی وطني ترانم دی هیله ده چې خوښ مو شي صحیح ده مهرباني د ښایست ثانیې نشته ښایستونه ترې شرمېږي نن مې مرۍ لږ خرابې دي پروا نه لري دا وطن بطور وطن دی وطنونه ترې شرمېږي ډېر زبردست د الله په کمل جوړ دی جنت دی که دنیا ده د کابل ښایست چې ګوري جنتونه ترې شرمېږي دا د لوړو غرو وطن دی لرې لوی لوی دریابونه قدرتي حسن پرېښور دی ګلابونه ترې شرمېږي دا وطن آزاد وطن دی په ثبوت د کاکریو مونږ ساتلې هغه تورې تاریخونه ترې شرمېږي دا چمن دلال مې نه دی مونږ په وینو رالوی کړی دلته دومره وینې څاڅي بارانونه ترې شرمېږي د دښمن په وینو روږدي دا د وینو می خواران دي ساکي نزي می کدې تاسو ته جمونه ترې شرمېږي ډېر ښه دی هتکړۍ په لاسونو کې شي ماتې ترې آزاد شي د دې خاورې لیونې دي زنځیرونه ترې شرمېږي د اخري بیت دی سجد شاته دې ډالۍ وي وایي دغه خاوره قدم نه پرېږدي په سر د زورورو دغه خاوره قدم نه پرېږدي په سر د زورورو په سینا کې یې غرور دی قوتونه ترې شرمېږي چکچک ورته وکړئ زنده باد والا ډېره مننه شمسور صاحب واقعا بهترینه زمزمه دې وکړم څه شی یې ووایه هر څه دې سره وړه ځکه یا ځکه برنامه نوره پای ته رسېږي اول سر کې شعر دی د ټولو ملګرو ته د ډالۍ وي چې ښه مې تپوس کوئ شنه یې کوې دومره خفه یم چې څه یې کوې یاره په ما د بل چا وس نه رسي په ما که هر څه کېږي ته یې کوې اتیا میسجه درته وکم خو ته یو میسج وکړې زړه نه زړه یې کوې ځکه ښه هم کوم نو بد یې ګڼې ته که بد هم کوې نو ښه یې کوې ټوکه بیا بل وخت کې وایو او مشرات څه نومېږي سورختین زادران صاحب کوم ځای د للمۍ سره راغلی نن خو ځکه سم ډېر په متفاوته بڼه نو ځوانونه کې د مشرونه کې د ډرامو ته مو جوړ ده که علمونه دي ته راغلي والا الحمدلله د علمونه هم راغلي دي موږ هر وخت مازدیګر دلته بنډار جوړوي هر مازدیګر دغه ځینې وایي څومره پسې دغه هغه مو پیدا کړي دي کلینې مو پیدا کړي والا د توسې پر هم نن ډېر کوشش وکړم چې تاسو هم بریالي لاره انشاءالله باز کوشش کو شاید رژامو ته مدلات شي که نصیب الله دې داسې وکړي چې تاسو میکس رژامو ته کوئ خو داسې نه وي رژامو ته مو جوړه نه وي بغه مشه ان شاء الله چې میکس یو خوري به تاسو شو خو کې څه چي نه وینم او کېرته بلور شي مړای بولته وخوري رشاد سره تیریږي رژام سره الحمدلله په دا ول الحمدلله امنیت رژا خاطر دو الحمدلله هر ترځونی دو مو زګه و چې تاسو داسې متفاوت نو سي داسې د مینې ټغار مې یو خور کړی ده دا رقم ته ځوانان مشرون چې په یوه ځای راټولېږي څومره یو داسې د مینې تصویر دنیا ته وړاندې کوي والله الحمدلله دا ډېره ښه خبره ده چې ټول ځوانان یو ځای شي او ټول افغانستان په اتفاق شي دا ښه خبره ده د اتفاق خبره ده د مسلمانۍ خبره ده مننه خوشحال اوسئ خیر اوسئ نو د ټولو په نمایندګۍ تو خبرې سره وکړې بیا به انشاءالله بیا به للمۍ کې وخت پرونه جوړوو انشاءالله للمۍ کې ځوانان روزي یا تلا شي ډېره مننه تاسو د ټولو په اجازه ښه شبه مننه خدای پامان دوستانو زموږ خپرونه روانه ده او کیسه داسې شوه چې دوه سرکه بازار کې بیروبار هم ډېرېږي مازدیګر دی دوستانو برنامه مو تر دې شبې را سره ولیدله نن مو په دوه سرکه بازار کې قدم په قدم وګرځولی ځای ځای مو وګرځولی دوکانونه مشران ځوانان کاروباریان دا مو تاسو ته وښودل اوس نو د خپرونې وروستۍ شبې را ورسېدې او دا شبه موږ چې یو دا کوم ځای ده دا جمال نصیر امیری مارکیټ ته او نصیر هم را سره دی
جمال ناصر امیري مارکیټ باندې یو دا شیبه نو دغه ځای نه خو د منطقه ډېره ښکلې نه برېښي لرې لرې ساحې هم برېښي کورونه برېښي کلي برېښي کاروبار برېښي د ځوانانو برېښي ډېر په مینه راوتلي دي ډېر خوند کې شجاعت شاه واقعیت دی دې ځای نه ډېره ښه تماشا کېږي اکثریت ځوانان دلته ډېر داسې وي آی پي خلک ګرځي ډېر د لرې ولسوالۍ نه خلک ګرځي چې د دې ځای نه تماشا وکړي که نه نو دوه سرکا ته خو ماشاءالله دوه سرکا به زور پخوا وخت نه داسې ډېر په خلکو هغه دی کامیاب دی بلکل بېشکه زه چې وینم تغیرات هم راغلي دي مو خپرونه کې یادونه وکړه نصیرآباد مارکیټ یادوري مو هم وکړه داسې د دوهم سرک یادوري مو هم وکړه دلته د مارکیټونو یادونه وشوه نو ځوانان مشرون کاروباریان ډېر خوښ دي چې دلته تغیرات راتلونکي دي بېشکه سجاد شاه دغه کله چې دویم سرک تېر شوی دی د دو سرکا ساحه ډېره وسترازوده شوې ده کاروباریان ډېر ماشاءالله خشول دي ته موږ خپله چې دغه نصیرآباد مرکزي ویش مارکیټ په نوم بل مارکیټ جوړ کړی دی ناصر خوږې خبره دې سره قربان دې شه سجاد بریالی اوسئ الله دې ونځوه دوستانو خپرونه هم په همدغه ځای سره راټولوو باید یادونه وکړم چې نن په دوه سرکه بازار کې مې تاسې ځای ځای وګرځولی رب دې وکړي تاسې داسې احساس کړی وي لکه دلته چې راغلی وای برنامه شاید تاسو ته په دې هم په زړه پورې شوي وي چې مختلف کسان مو پکې وغږول او ډېرې منظرې مو تاسو ته پکې راواخیستلی نو باید یادونه وکړو چې د دغه خپرونې مالي لګښت له فنلینډ څخه عاصم په غاړه اخیسته او د ده غوښتنه دا وه چې ته به دلته یوه په زړه پورې خپرونه هم زما لپاره دوستانو لپاره او د قدرمن فامیل لپاره جوړوي دا د عاصم جان غوښتنه دې ومنلی شوه نور لیدونکي او اورېدونکي هم که غواړي د دوی په سیمو کې برنامې جوړې شي کولی شي کمنټ راته وکړي او یا د واتساپ له لارې را سره تماس ونیسي نو د اوس لپاره په همدغه ځای باندې ما سجاد شاه او په کامره کې آفتاب صاحب ته اجازه ورکړی هر چیرې چې یاست ښاد آباد او بریالي واوسئ موږ ته هم دعاګانې کوئ او تاسو ته به هم دعا کوو الله په امان